جوړ په خیر درنو دوستانو. له ترهګر پاکستان یا د پاکستان له ترهګر پوځ څخه تازه خبر دادی چې هلته پوځ په 2025 کال کې 800 کسان کوټ مارشل کړي دي، یعنی نظامی محکمه یې ور باندې کړې ده. دا 800 پوځي افسران دي او دا حال د پاکستان د پوځ لمنځ څخه راوتلو پوځیانو افشا کړی دی. دوی وایي چې پاکستانی پوځ یوازې دا 800 کسان نه دي کوټ مارشل کړي، یعنی داسې نه ده چې یوازې دا 800 افسران یې محاکمه کړي دي په پوځي محکمو کې، بلکې تر ډیر بریده پورې تر 4000 زیاتو پوځیانو استعفاوي هم ورکړي دي، خپلې دندې یې پرېښي دي. نو د دې خبرې معنا دا ده چې د پاکستان په پوځ کې چاک دړه درد راغلی دی او هغه خبرونه اوس ورو ورو رښتیا کیږي چې وایي پاکستانی پوځ د کودتا له حالت سره مخامخ دی او پاکستانی پوځ له یوه داسې بد حالت سره مخامخ دی چې منیج کېدل یې د دوی دپاره اوس اسانه نه دي. همدا خبره پخواني پاکستانی پوځیانو تایید کړې ده او دوی وایي چې تر ډیره بریده پورې هغه پوځیان په نشه کیږي چې په سیمه او په خپله په پاکستان کې دننه ثبات غواړي یا په پاکستان کې دننه خپلو خلکو ته د قانوني رسیدګي غواړي. خو بل لوري ته چې تر کومه حده پورې دا د یوې کړۍ خبره کیږي یا تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې کړۍ خبره وکوله، هغه هم همدغه کړۍ یادوي چې داسې یوه کړۍ اوس حاکمه سوې ده چې هغوی پوځ دننه په مخه را اخیستی دی او دا پوځ یې د زیوال خواته نږدې کړی دی. نو له دې څخه ښکاري چې د پاکستان پوځ د شړېدو په حالت کې دی، د پاکستان پوځ دننه شړېدلی دی، د پاکستان پوځ دننه په خراب حالت کې دی او د دې خراب حالت د خوندي کولو په مخه یا د دې خراب حالت د خبرونو د پټولو په مخه یا د دې خراب حالت څخه د خلکو د پام اړولو په مخه باندې دوی پر افغانستان باندې هم برید وکاوه او په سیمه کې لانجو جنجالو او شرارتونو ته لمن ویي. یوازې دا نه ده، تر دې ور اخواته یو بل مهم ټکی دا دی چې د دغه پوځ هغه اقتصادي حالت هم له زوال سره مخامخ دی. دوی اوس پیسې نه لري او تر ډیره بریده پورې ډیرې پروجیکټې نسي عملي کولی. نو دا یو ډیر مهم خبر و، ما غوښتل چې له تاسو سره شریک کم، ګاونډی دی تاسو یې له نورو سره شریک کړئ، پر مخ باندې به نور خبرونه هم راځي. دا ورځې یو څه مهمې دي، دا ورځې یو څه ډیرې زیاتې مهمې دي. البته یوه بله خبره چې همدغه شړېدلي پوځ په افغانستان کې لاس ور دی هغه دا ده، ځینې کسان یې اخیستي دي، ځینو کسانو ته یې معاشونه مقرر کړي دي، ځینو کسانو یې پر پیرول ساتلي دي. هغه کسان دي چې د افغانستان یووالي ته د یووالي دشمنان دي. یووالی پاشي، افغانان پاشي، افغانان غواړي چې پر بېلابېلو اړخونو سره وویشي. دا وخت چې پاکستانی پوځ له یوه شي څخه ډیره سخته ویره لري، هغه د افغانانو او د افغانستان یووالی دی، د افغان ولس یووالی دی او دا ولس په یوه خوله په یوه مټ باندې د پاکستان خلاف ولاړ دی، که هغه طالب دی، که هغه مجاهد دی، که هغه خلقی دی، که پرچمی دی، که د جمهوریت کارکونکی دی. البته بیا وایم له یو څو خرڅ سویو کسانو سیوا هغه خرڅ سوي کسان چې تاسو یې پیژنئ، تاسو یې لیست کوئ، نومونه یې لیست کوئ، ویې لیکئ چې موږ یې پیژنو، موږ به یې نومونه لیست کوو، به یې لیکو څو دا تاریخ ته پاته سي او په دې باندې نور خلک خبر سي، په دې باندې حکومت هم خبر سي چې دا پلانکی خرڅ سوی دی او دا د پاکستان دپاره لابینګ کوي او د افغانانو د ویشلو هڅه کوي. افغان یو موټی دی د پاکستان خلاف، افغان به یو موټی وي د پاکستان خلاف او د پاکستان پوځ چې څومره کمزوری کیږي هغومره افغانان ګټه کوي. ډېره اندېښنه نه ده پکار. د افغانستان اوسني حکومت چې کومه تابعه او کوم ستراتیژي جوړه کړې ده هغه ډیره خوندوره ده. پرون هم ما دا خبره کړې وه، ډیره په زړه پورې ده، ډیره د ګټې وټې ده او ډیره پر ملي ګټو ولاړه ستراتیژي ده. نو دا یوه لنډه ویډیو وله در سره شریکه مې کړه. خدای مو شاد لره، خدای مو آباد لره، تاسو یې پر مخ شریکه کړئ د یوه داسې افغانستان په هیله چې ګاونډیان یې ناارامه وي، دشمن یې ناارامه وي او په کور دننه هغه پردي جاسوسان هم همداسې ناارامه وي، همداسې لالهانده وي، همداسې په واویلا وي لکه نن چې دي. شاد آباد او بریالي اوسئ. میرویس افغان مو تر بلې لنډې ویډیو پر لویه لاس سپاري. ژوند